په یوه کلي کې د زلمي په نوم یو ساده نیک او زړهسوانده سړی اوسېده. هغه له خپلو دوو لوڼو ځلا او تورپیکۍ سره په یوه کوچني د خټو کور کې په مینه او خوشحالۍ ژوند تېراوه. ځلا 15 کلنه خو هوښیاره نجلۍ وه او تورپیکۍ 18 کلنه او ارامه نجلۍ وه. د خپلې مور له مړینې وروسته دواړو خویندو د کور ټول کارونه پر غاړه اخیستي وو. زلمي خپلې لوڼې ډېرې خوښولې، ان د هغوی په غلطیو به یې هغوی ته څه نه ویل. خو هغه کلي کې یوه بله ښځه اوسېده چې نوم یې سایره و او هغې اولاد او کورنۍ نه لرله. بېوزله وه، د خلکو په کورونو به ګرځېدل، څه شی به یې راټولول او خپل ژوند یې پرې تېراوه. خو د سایرې عادت ډېر بد او عجیب و. کله به یې چې د زلمي کور ته راتله، د نجونو نه به یې څه غوښتل، نو په پټه به یې د دوی په خوړو کې څه اچول، یا ډېره مالګه یا مساله چې خواړه خراب کړي. نو کله چې به یې پلار خواړه خوړل نو هغه به خراب و، خو خپلو بچیانو ته به یې څه نه ویل، ځکه چې دا فکر کاوه چې شاید زده یې کړي. زلمي چې ورځ تر ورځې دا فضا لیدله نو په زړه کې یې شک پیدا شو. هغه یوه ورځ دا کور پټ تعقیب کړ چې ګوري سایره راغلل او څه پټ تعقیبوي. وروسته چې یې وکتل هغه په پخلنځي کې په خوړو کې څه واچوله، نو دی پوه شو چې دا ټول کار په سایرې کې دی. یوه ورځ یې سایره راوغوښتله او هغې نه یې پوښتنه وکړه چې موږ در سره مرسته کوو، ته ولې زموږ خواړه خرابوې؟ سایرې مسکه شوه او ویې ویل ما یوازې دا کتل چې ته له خپلو لوڼو سره څومره مینه لرې، ته خو ډېر ښه پلار یې. د هغه په خبرو کې د زلمي زړه هم نرم سو. ورو ورو دوی دې ته سره سلا شول چې واده سره وکړي. د واده نه وروسته سایرې اصلي څېره ښکاره شوه. هغه به له ځلا او تورپیکۍ سره ډېره کرکه کوله او په هغوی به یې ظلم کاوه او ښه خواړه به یې ورته نه ورکول. او ورو ورو یې زلمی هم د خپلو لوڼو په ضد باندې راوپاروه او هغوی یې دې ته اړ کړه چې هره ورځ ځنګل ته لاړې شي او وزې وڅروي چې شاید کوم حیوان یې وخوري. نجونې به هره ورځ په لوږې ستړې او در سره ځنګل ته تللې او ژړل به یې هغلته. یوه ورځ کله چې هغوی د یوه ډنډ تر غاړې ناستې وې، یو لوی ماهي راووته او هغوی نه یې وپوښتل چې ولې چاړئ. هغې ورته ټول خپل درد بیان کړ. ماهي په غمجن غږ سره وویل زه ستاسې مور یم، خو سایرې زه دلته راوستلی یم او په اوبو کې اچولی یم او زه مړه شوې نه یم او د ماهي په بڼه پاتې یم. نجونو سختې وژړل او مور یې ورته وویل مه ژاړئ، زه به تل ستاسو سره یم. له هغه وروسته به ماهي دوی ته هره ورځ ښه خواړه ورکول، خو د دوی ژوند بیا ښه شو او دغه سایره بیا ورباندې شک پیدا کړ چې دا ولې داسې ښه شولې او په پټه سره یې تعقیب کړلی چې وایي کتل نو دغسې کیسه ول. هغې پرېکړه وکړه چې دا ماهی هم له منځه یوسي او زلمي ته یې وویل چې دا ماهی راوړي او ټوټې ټوټې یې کړي. خو نجونو د هغه ماهي څو ټوټې پټې کړې او وروسته یې هغه په ځمکې کې ښخې کړې چې په سبا سره یې وکتل هملته یوه ښکلې د مڼو ونه راشنه شوې وه. نجونو به له هغه مڼې خوړلې او ژوند یې بېرته ښه شو. یوه ورځ یو شتمن او ښایسته هلک له هغه ځایه تېرېده او دوی ته یې وویل چې مڼې ورکړي. خو دوی ورته وویل ځلا ورته وویل که غواړې مڼې درکړو نو باید له تورپیکۍ سره واده وکړې. ځوان دا ومنله ځکه تورپیکۍ ډېره ښکلې او ښایسته وه. وروسته سایرې بیا مکر وکړ او ونه یې هم پرې کړه. نجونې ډېرې خفه شوې خو قسمت یې بدل شو. ځوان بېرته راغی، له زلمي یې د تورپیکۍ لاس وغوښت او دواړو واده وکړل. ځلا هم ورسره ولاړه او هلته یې په عزت خپل ژوند تېراوه. وروسته زلمي د سایرې په حقیقت باندې پوه شو او له کوره یې وشړله. خپله ټوله شتمني یې خپلو لوڼو ته ورکړه. سایره یوازې پاتې شوه او د خپلو بدو کارو سزا یې ولیده. ځلا او تورپیکۍ بیا تر پایه په خوشحالۍ، مینې او عزت سره ژوند کاوه. نو د دې کیسې درس دا و څوک چې د نورو لپاره بد غواړي په پای کې خپله تاوان ویني. الله ناوخته خو انصاف حتمي دی.